یعنی یو زنانه د حیض په دوران کې ده، لکه مثال کې یو زنانه د کور ته میلمانه رالو، هغه د حیض په بیمارۍ کې ده او چرګ یې ورله حلاله کړه. سوال چې د دې د ذبیحه د دې د حلالول د څاروي دا به برابر وو که نه، ځکه چې د حیض بیمارۍ او دا صحیح دي. او زه پرې ته یو دلیل ښیم، سوچ پرې وکړه. او الحمدلله چې الله موږ ته دا پاک او سوچه منهج او دین را نصیب کړی دی چې هرې خبرې سره الله او د الله د رسول خبرې یا د صحابه کرام. په صحیح بخاري کې روایت دی، کعب ابن مالک رضی الله عنه یوه وینځه وه او هغې به ګډې بیزې ساتلې. د کعب رضی الله عنه ګډې بیزې به یې ساتلې په سلع علاقه کې مدینې کې. نو په دې ګډو کې یوه ګډه مړه کېده، ساتې وته. ما ته که دا قصه موږ چې د بل ځای کې بیان کړې. نو دې یو کاڼی راواغستو او دغه ګډې حلال کړو یا ګډې حلاله کړه، ځکه داسې مړه کېده. نو کعب رضی الله عنه بیا د خپل خاندان والا ته دا ووایي چې دا به د هغه وخته پورې نه خوري چې څو پورې ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس نه یې کړی. دې څه پته لګي چې آیا داسې حلالول جایز دي او که نه دي. د هغو به هره خبره کې تپوس کوو چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم خواله ورغې نو رسول صلی الله علیه وسلم وخوړی شي. اوس یو سړی به ما ته وایي چې مسله څه روانه وه او ته لاړې چېرته. په دې کې دلیل کوم ځای کې دی؟ ځکه په دین باندې پوهېده د الله توفیق غواړي او دومره سر غواړي. د دې اسان کار نه دی چې یو سړی ووایي چې ما ناظره قرآن ووایو زه به مولا یم. وایي دې ځای کې یو سړی ووایي چې دلیل یعنې مسله دا روانه وه چې حایضه زنانه ذبیحه برابر ده، حلاله ده، او دلیل دې دا ووایي. نو دې دلیل کوم ځای کې؟ دلیل پکې دا دی چې دا وینځه ده. وینځه زنانې که نه، که نه سړي ته وینځه وایي، زنانې که نه. او په زنانه باندې د حیض بیماري راتلی شي که نه شي؟ آیا رسول صلی الله علیه وسلم دا تپوس کړی دی چې دې نه دا معلومات وکړي چې په دې حیض و او که نه و؟ نه یې دی کړی. او امکان و که نه و؟ امکان شتي که نه شتي؟ شتي. نو چې امکان شتي او هغه تپوس نه دی کړی نو معلومه دا شوه چې د حیض زنانه ذبیحه ده صحیح ده. پوه شوې؟